أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دين إسلام دير محترم مسلمانانو طلباو مشرانو کشرانو ورونو نن چې مونږ او تاسو د کوم مناسبت په وجه باندې راجمع شوي یو دا یو عظیم مولوی مناسبت دی. د دې حقیقت او د دې قدر او عظمت هغه چاته پته لګي چې اغه د دې قدر معلومي علم ورته معلومي دا غي فضیلت قرآن قدر ورته معلومي چې دا سرقم کتاب دی. یقینا چې دا یو لوی د خوشالۍ خبره ده، یو خپل مجلس دی چې هغه افتتاح د نوي کال د دې مدرسې شروع کیږي. په دې کې سلسله کیږي، په دې کې د الله جل جلاله کتاب لوستل کیږي. رب العالمین د خپل کتاب مبارکی بار بار اغا ذکر کوي چې دا لوی کتاب دی، عظیم کتاب دی. ام دغه رنګي رب العالمین منتدام ویل دي چې په دې باندې خوشحالي وکړي، نه دا د خوشحالۍ مجلس دی. قسمه مجالس وی مجلسونه وی، څه د یو سبب بارکی وي، څه د بل سبب بارکی، څه د دنیا په بارکی وي، څوک د مشرۍ په باره کې او څوک د کشرۍ او داسې نور. لیکن دغه ټولو په باره کې رب العالمین ندی ویلي چې تاسو فاغې باندې خوشحالي وکړئ. صرف دا مجلس او دا کتاب د دې په باره کې رب العالمین فرمایلی دي قل اے پیغمبر، خپل پیغمبر ته امر کوي بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اے پیغمبره د خپل امت دی خبر کا دیت ویو چې دنیا کې خوشحالي کول په مال باندې هغه خوشحالي کول دا انسان ترازی بچیانو باندې منسړي د خوشحالي راځي وغیرہ. لیکن د خوشحالي چې کوم دی هغه د الله کتاب دی. قل بفضل الله، اے پیغمبر تو یو د الله په فضل باندې چې قرآن دی او برحمته او دغه په رحمت چې سنت دی قل یفرحوا خوشحالي وکړي. یقینا دا مجلس د څه لپاره چې را جمع شوی دی دا د خوشحالۍ مجلس دی. دا ولی بنئ ځکه د الله جل جلاله کتاب دا غي تدریس په دې کې کیږي. بار بار قرآن کی اللہ جل جلالہ فرمائی کلوی فلا یتدبرون القرآن. یا خلقو دا سور کوٹے کتاب دے ولی تاسو بدے کی سوچ نکوئی. یتدبرون القرآن دا ایوازی دا تلاوت دا فارم ندے، تلاوت دم کے لیکن دیل با وقت ورکے دا وقت ستالو یا صدقہ دا عبادت دے دیکھی با سوچ کے. ام علی قلوب اقفالها زجر ورکه هغه چاته چې تدبر په قرآن کې نه کوي. تاسې ولې په قرآن کې سوچ نه کوئ؟ ایا ستاسې په دې زړونو باندې تالې لګېدلې دي، قلفونه لګېدلي دي چې قرآن طرف ته ستاسو توجه نشته؟ بل ځای کې فرمایي ولو کان من عند غیر الله لوجدوه فيه اختلافا کثیرا. ای زما بندگانو دا عظیم کتاب دی ولی که چیرته دا د بل چا د طرف نه وینو په دې کې به اختلاف وي. قرآن کې اختلاف نشته دی، هیڅ یو آیات کې هیڅ یو حرف کې باغې باندې څوک اعتراض نشي کولی. د نبی علیہ السلام په زمانه کې د مکی مشرکانو اعتراضات وکړل د دې په مقابل کې، لیکن خپل به د هغې نورو ملګرو هغې پسې خندل. همدغه رنګې رب العالمین فرمایي وانزلنا الیک الکتاب، تا د ما کتاب نازل کړی دی، لوی کتاب دی، عظیم شان کتاب دی. همدغه رنګې دا د لوی انقلاب کتاب دی. په دې سره انسانان د تیارو نه راوځي رڼا ته راتګ دا په قرآن سره کېږي.
واحد سبب چې رب العالمین ذکر کړی دی قرآن دی. قرآن دا عظیم شان کتاب دی. د دې احادیث د دې فضائل په حدیثو کې ډېر زیات راغلي دي. یو حدیث کې راغلی مشهور حدیث دی، امام بخاری امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی. الله پیغمبر فرمای اے خلقو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. هر سړی وای چې زه په ښه کار کې لګیم، څوک یو کار کوي وای زه ښه کار کې لګیم سبل کې. غوره انسان دا دی خیرکم من تعلم القرآن، غوره هغه انسان دی چې قرآن یاد کړي وعلمه بل ته وښودو. دا عظیم او ډېره لویه درجه ده. خیر په عربی کې دا د اسم تبذیل صيغه دې ته ویل شي. ډېر غوره د دې نه بل غوره انسان نشته دی. هغه انسان چې قرآن یادوي، من تعلم القرآن، قرآن دې یاد کړه وعلمه او بل ته دې بیا ورسو. دا څومره لویه درجه ده. د الله پیغمبر د ځان نه خبرې نه کوي، بلکې دا ټول د رب العالمین د طرف نه هغې ته وحي کېږي، د هغې په وحي باندې دا خبرې کوي. همدغه رنګې بل یو حدیث کې راغلی دی، نبی علیه السلام فرمایي یو ورځ صحابو ته ویل د هغه مدرسه وه، اوله مدرسه د قرآن هغه نبی علیه السلام جوړه کړې وه. اصحاب الصفه به هغې ته ویله. عقبه ابن عامر رضی الله عنه فرمایي نبی علیه السلام راووت او موږ ناست وو. وی راته وویله چې ایکم یحب ان یغدو الی بطحان، کم یو په تاسو کې دا خوښوي بطحان یو مقام دی یو ځای دی په مدینه کې چې هلته لاړ شي سهار وختي فیأتي منه ناقتین، چې د هغې نه دوه اوښې راوړي او چاقې چاقې اوښې راوړي. صحابو ته ویل یا رسول الله کلنا نحب ذلک، مونږ ټول دا خوښوو. نږدې ځای دی او سړی لاړ شي او دوه اوښان راولي ناقې. هغه ورته ویل الا يكون احدكم الا ياتي احدكم الى المسجد فيقرا فيتعلم ويقرا ايتين من كتاب الله. ولنکیږي یو تند تاسو نه چې سار وختي جمعه ته لاړ شي التیا کی یا وللی دو آیاتونه د الله د کتاب نه وللی خیر له من ناقتين، دو آیاتونه د الله جل جلاله د کتاب لستل دا ډیر غوړه دي د دوو اوخانونه. دا سوچ کوئ دو آیاتونه د الله د کتاب لستل، درې لستل د درې اوخانونه غوړه دي، سلور لستل د سلور اوخانونه غوړه دي. صحیح حدیث د امام بخاری امام مسلم رحمهم الله نقل کړی دی. دا ګورئ څومره یو منټ هم درنه نالي یو آیات چې لولي، دو آیاتونه لولي، درې لولي، د دومره صدقې او د خیر نه هغه غوره دی. دا به ولې غوره نه وي؟ ځکه د الله کتاب دی. بار بار قرآن کې رب العالمین فرمایي دا کتاب چې کوم دی مجید، دا ډېر ستایل شوی دی، عزتمن والا کتاب دی. کله فرمایي انه لکتاب عزیز، عزتمن کتاب دی. ولې به عزتمن نه وي؟ ځکه د عزتمن ذات د طرف نه نازل شوی دی. همدغه رنګې عزتمن دی څوک چې لولي هغې له الله جل جلاله عزت ورکوي. هر څوک چې د قرآن تعلیم کوي، قرآن یادوي، د هغې درس و تدریس کوي، رب العالمین په نسبت باندې هغه ډېر عزتمن دی. عزتمن ولې عزتمن کتاب دی؟ ځکه باطلې خبرې نشته دی په دې کې، عبثي قصې په دې کې نشته دی، بلکې د انسانانو او د پیریانو د فلاح او د کامیابۍ دپاره یو ذریعه ده. د جهنم نه د بچاو هغه ذریعه ده، جهنم نه ته بچوي، جنت ته داخلوي، قیامت کې الله شفاعت کوي. یو روایت کې راغلی د الله پیغمبر فرمایي علیه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن، اے خلقو قرآن لولي بار بار، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. دا څومره لویه خبره ده. قیامت هغه ورځ ده چې قیامت کې هیڅوک د شا نه پکارېږي، شفاعت او سفارشونه دا فائدہ نه ورکوي، مال لی فائدہ نه ورکوي، قام قبیله دی فائدہ نه ورکوي، نسب ورور وغیرہ فائدہ نشي درکولی. دا د الله کتاب دی، دا به شفاعت کوي په ورځ د قیامت کې. فإنه شفیع لأصحابه، ستا دپاره به دا
رب العالمین سره خبر کوي. بل حدیث کې راغلی شافع مشفع، دا شفاعت کون کې دا شفاعت قبل دل شي. د قرآن شفاعت قیامت کې دا قبليږي. لبای چې من خپل وختونه قرآن ته فارغ کو، دی له من خپل وختونه ورکو. بل یو حدیث کې راغلی د الله پیغمبر فرمایي الماهر بالقرآن مع السفراء الكرام بررا. ماهر په قرآن سره دا به قیامت ورځ کې د ملائکو سره وي، هغه سفیران ملائکی چې الله جل جلاله د طرفنا سفیران وي، عزتمند دي. ټول ملائکه عزتمند دي، لیکن بعضی فضیلت زیات لري د بعضونه. نو د هغې سره ماهر د قرآن په ورځ د قیامت کې څومره لویه خبره ده او د خوشحالۍ خبره ده. نورم ډیر زیات احادیث په دې باب کې راغلي دي، لیکن یو څو د خصوصیتونو د قرآن نه خصوصیتونه لري. نور کتابونه هم نازل شوي دي، تورات هم نازل شوی د الله کتابو، انجیل هم نازل شوی د الله کتابو اسماني، او زبور هم نازل شوی، لیکن هغه به چا نشو حفظ کولی. د هغې حفظ به صرف انبیاو کو، کم نبی باندې چې به هغه نازل شو هغه به یادو، نور چا به هغه نشو حفظ کولی. د دې قرآن خصوصیت دا دی چې دا د مسلمانانو په زړونو کې هغه یادېږي، حفظ کېږي. الله فرمایي بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. دا خو ډېر ښکلي آیاتونه دي د اوتوا العلم د علماو په زړونو کې په هغه حفظ دي. دا خصوصیت د دې قرآن دی چې دا یادېږي. د دې وجې نه یو آسان کتاب به د پښتو یا بل څه په باره کې هر څونه چې سړی کوشش وکړي هغه به یاد کړي نشي یادولی، یریږي ده نه. دا قرآن دا لوی کتاب د الحمدلله نه ونیسه تر ناسه پورې یو طالب العلم به هغه به لږ محنت وکړي دا به ورته الله یاد کړي، سینه کې ولګېږي. دا خصوصیت د دې کتاب دی. همدغه رنګې یو بل روایت کې راغلی امام ترمذي رحمه الله ذکر کړی دی، وای من قرأ حرفا من کتاب الله، ای زما امتا چا چې یو حرف د الله د کتاب نه یاد کو ویللو فله به حسنه، په دې یو حرف باندې الله جل جلاله هغه ته یوه نیکي ورکوي. خو نیکي چې ده د رب العالمین په وړاندې باندې ډېر ثواب لري. والحسنة بعشرة امثالها، یو نیکي د الله په نسبت باندې لس چنده ده. بیا فرمای لا اقول الف لام میم حرف، زده سمنه چې د الف لام دا یو حرف دی، بلکې الف حرف، د الف پکې یو حرف دی، ولام حرف، لام بل حرف دی، ومیم حرف، دا میم پکې بل حرف دی. اشاره شوه چې الف لام باندې 30 نیکۍ دي او هر نیکۍ به لس چنده کېږي. په دې آیات په دې حدیث کې بل څه ته اشاره ده، هغه د قرآن خصوصیت ته اشاره ده. دا نه چې د قرآن په معنی باندې پوهېږي او که نه پوهېږي، چې سړی اسیم تلاوت کوي الله ورته ثواب ورکوي اجر. دا د قرآن خصوصیت دی. ځکه نبي علیه السلام په مثال کې الف لام ذکر کوي، او الف لام په معنی باندې حقیقت باندې هیڅوک نه پوهېږي. نو په الف لام باندې چې الله جل جلاله 30 نیکۍ ورکوي، نو په نور باندې په طریقه اولا سره ورکوي. غرض مې دا و چې نه ګوره څومره خصوصیت په معنی باندې هم نه پوهېږي، هسې تلاوت کې الله تعالی په هغې باندې اجر درکوي. همدغه رنګې بیا فرمایي والذي يقرأ القرآن، هغه کس چې قرآن لولي او د هغې پکې ژبه نه خلي، ويتتعتع، هغه پکې ژبه نه خلي، وهو عليه شاق، او دا قرآن په هغه باندې ګران وي، نه یادېږي ورته، لفظ ویستا نه یادېږي، ژبه دې پرې نه اوړي. نبي علیه السلام فرمایي فله اجران، دې انسان لره الله جل جلاله 2 اجر ورکوي. څومره مهربان ذات دی زموږ. قرآن لولي یادولی شي ستا لپاره بل اجر دی،
تو غواړي چې قران ولولي یادولای نشي ستاسو لپاره ډبل اجر دی ځکه د الله کتاب باندې تا وخت ولګو لمونږ لرم فکر دي چې د الله په کتاب باندې وخت ولګو خپل بچی دې تکینو کو غواړي چې تاسو په ژوندۍ کې برکت راشي ستاسو زړونو ته سکون او اطمینان راشي ستاسو په رزقونو کې پراخي راشي قران ته وخت ورکړئ قران ته اسی تلاوت کوي عمر کې برکت راځي تاسو خیرین زمون د سلف او د امت مشران لګ عمرونه غیلري او ډیر کارونه غیب کې کړی دي تصنیفات ډیر کړي تالیفات ډیر کړي واحد وجدا او چې هغه قران سره تعلق ډیر زیاتو هر یو با لس باری ورځ کې تلاوت کول یا زیاتې د شپې به لستون څومره چې قران له وخت ورکې اغمره په عمر کې ستاب برکت وي په مال کې بستا برکت وي تو قرآن خو ډیر زیات فضائل دي احادیثو کې راغلي قرآن کې بار بار رب العالمین هغه ذکر کوي لیکن هغه کس چې قرآن ته غاړه ورکلا دای ویل چې هر کله قرآن لوی کتاب دی عظیم شان کتاب دی رب العالمین دی طرف نه دی او اراده وکړه چې وزم قرآن یادول لپاره د هغه مبارک د الله پیغمبر ډیر فضائل ذکر کړی دي یو حدیث کې راغلی دی امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه ای زما امتا تاسو کې یو چا اراده وکړه چې قران د یادولو لپاره بار تراوزی نو څومره خیر دی الله جل جلاله بعد دې په وجه باندې د جنت لارې وتا آسانه کې سبحان الله دا ګوره وړي خبرې نه دي جمعه ته د کور نه راوتل په دین باندې چې د الله کتابيات کم جمعه ته امدغه رنګي مدرسې ته وتل خپل کور نه د دې لپاره چې د الله کتابيات کم د غلار راوتل رب العالمین بس د جنت لار ته آسانه کی جنت ګټل دا ولې سوړه خبره ده نه ډیره سخت خبره ده بے فرمای و مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله وای نه جمع کیږي یو قوم په یو جمعه د الله د جمعه کورونو کې یو کور د الله د کورونو کې د الله کورونه په دنیا کې مساجد دي یتلون کتابه صدفار راجمع کیږي اسی قصې بکې کوي غیبتونه بکې کوي نه دې د پاره نه یتلون کتابه دې د پاره راجمع کیږي چې د الله کتاب ولولي او يتدارسونه بينهم او د دې لپاره چې دا غي درس او تدریس وکي سلور قسمه بشارتون الله تور کوي الا حفتهم الملائکه ملائکه دا غینا ګرځوا شي ونزلت عليهم السكينه رب العالمین د طرفنا سکینه فاغه باندې رحمتنا غا راوري وذكرهم الله وغشيتهم الرحمه ام دغرانګي د الله رحمت دی پټ کی رحمتونه فی وریږي وذكرهم الله في من عنده او رب العالمین دغه مجلس خپل ځان سره الته کوم ملائکه دی هغه سره یادای چې ګوري زما په یو کور کې مسلمانان راجمع دي قران لولي زما کتاب لولي دا خبرې کدي کې سره سوچ کی دا ډېر لوی خبرې دي غټي خبرې دي غټي لیکن زمون سرونه په دې باندې نخلاصيږي ولی وجدار چې مونږ ته دنیا ډیره غټه ښکارا شوې ده غټ شي اهم شي زمون د لپاره دنیا ده ټول سوچ بدی کی چې سره څنګه بزګاړه پیدا کوم څنګه به خو پوری څنګه به مال زباسانه سره وګټم لیکن د خوشحالي او د کامیابی او د نجات کتاب چې کوم دی لاره چې کوم د الله کتاب دی غشته دی نو باید چې دې تخپل وختونه مون ورکو او دا د امت وظیفه هم ده ځکه نور انبیا ناراضي د انبیاء سلسله د نبی علی السلام هغه باندې ختمه شوې ده د دې امت غزي مواری ده دا واوري ګره ابو بکر او عمر او عثمان او علي او ټول صحابه رضی الله عنهم غیم دوباره نراجوند کی
نه تابعین را ژوندي کیږي نه اتباع تابعین نه ائمه اربعه را ژوندي کیږي چې دوباره د دې دین حاملین جوړ شي دا خلکو ته ورسي هغه نه را ژوندي کیږي بلکې د دې رسول هغه جیل ته زمونږ نه وروسته خلکو ته دا زمونږ او ستاسو وظیفه ده دې ته به وخت ورکوي هر یو پلار لره دا پکار وي بچو کې یو بچی دې دپاره هغه تربیت کړي ځان دپاره یو حجت جوړ کا ستا دپاره به دا یو شفاعت وي قیامت ورځ کې حدیث کې راغلی دي هغه انسان حامل القرآن قرآن یاد کو د هغې مور و پلار ته یلبسو تاج العزه د عزت تاج باغې ته په سر کولی شي قیامت ورځ باندې د نمر نه به زیات هغه روښانه وي تاسې سوچ کوئ چې د حافظ د قرآن قاری عالم د هغې د وجې نه د هغې مور و پلار ته دومره عزت ورکولی شي خپله به د ده څومره عزت وي د الله په نسبت باندې همدغه رنګې نبي علیه السلام فرمایي قیامت په ورځ به قرآن والا ته ویلی شي یقال لصاحب القرآن قیامت صاحب د قرآن ته به ویلی شي اقرأ قولوا لا ورقة أو خيجة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا دا الله قرآن لولا فمزو سرا څنګه چې په دنیا کې ترتیل سره تا ویله په خوږ اواز سره دی ویله د دې وجې نه قرآن چې څومره په خوږ اواز سره وی دا دومره رب العالمین ته مزه ورکوي پکاري اواز یې ښایسته دا هم یو نعمت دی د الله ښایسته نه دی نو بس کوشش کوه څومره چې ستا وس یا غونه ده په ښه اواز سره دا ویل کول پکاري ډېر تیز نه وی ځکه کما كنت ترتل فی الدنیا دنیا کې دې څنګه په ترتیل سره ویله وان منزلک عند آخر آیة ستا منزله چې کومه ده اخري درجه اخري آیات ته چې ورسېدلې څومره درجې رب العالمین ورکوي په هر یو آیات باندې درجه د جنت 100 درجې دي په حدیثو کې راغلي دي 100 درجې یو درجه دومره ده لکه ځمکه او اسمان مثلا مثال په تور د دې حدیث مطلب دا دی اولنې جنت دا شو دویم جنت اسمان نه شروع کیږي دریم جنت چې شروع کیږي دومره فاصله منځ کې ده لکه دنیا اسمان او ځمکه 100 جنتونه دا حساب وا دنیا کې هم دغسې که ستاسو خیالي څومره چې کور چت نږدې وي هغومره ښه نه ښکاري سر به دې هم ترې لګېږي تیاره به وي څومره چې جګ وي هغونه ښکلا هم پکې ښه وي دا درجې د الله جل جلاله د جنت دي نو آیا تاسې نه خوښوئ یا موږ نه خوښوو چې دغه جنتونه الله موږ له راکړي په دې معمولي عمل باندې آسان عمل دی قیامت کې سړی ارمان ونه کړي 100 درجې ستا ملګری په سلمه درجه کې ته لاندې په اوله درجه کې دویمه درجه کې دا بیره خبره ده الته غبطه الته حسد نشته هر سړی په خپل جنت منزله باندې هغه خوشحالي لیکن د دومره جنتونه محرومېدل دا وړه خبره نه ده مثلا مثال به طور سړی په 50م جنت کې هغه کته کوزیدلی شي بره ختلی نه شي دومره جنتونه هغه به لیدلی نه شي د دې وجې نه اهم سبب او عمل چې تاسو جنتونو ته رسئ موږ رسئ هغه قرآن دی د الله دې له غاړه ورکول دا یادول دا موږ لره پکار دي بل یو روایت کې راغلی امام ابو داود رحمه الله فرمایي هغه سره دام زیات کړی دي وان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم ملائکه طالب العلم ته خپل وزر خوري رضا بما يصنع د خوشالۍ د وجنه طالب د خوشاله د الله کتاب رواني دین د پاره ملائکه وزر خوري به فرمایي وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض دا بل درجه د عالم دا دویمه درجه شو قرآن دی یاد کو دا یو فضیلت دا غینه بعد د سبزان نفری به علم وکا ورثه خلق تعالی که مخکې ما ویلا صحابه ناراضي دوباره دا زمونږ وظیفه ده هر کله چې تازان فازاب ګوزان دي وکړو شپې د شوګر کلی
ناری دی تیرې کړي یخې سړې دی په ځان تیرې کړي د الله د دین دپاره علم دی وکړو او بیا دې نورو ته رسول شروع کړه نو ته د الله په نسبت باندې کومه درجه لري حدیث کې دی وان العالم لا يستغفر له من في السماوات والارض علم دپاره مخلوق د اسمان او د ځمکې استغفار غواړي دا څومره لویه درجه ده اسماني مخلوق و اسمانونو کې څومره ملائکې دي په ځمکه کې څومره مخلوق دی میان دي همدغه رنګې ونې بوټي دا ټول عالم دپاره شپه ورځ بخښنه غواړي دا لویه درجه ده لویه خبره ده حتی الحیتان فی الماء حتی چې میان په اوبو کې دا د عالم دپاره استغفار غواړي عالم دپاره استغفار دا کول پکار دي لیکن هر کله چې دا قرآن عظیم الشان کتاب درجې د دې زیاتې دي انسان په دې سره لوی درجو ته رسیږي رب العالمین ترازی کیږي خدا به کوم عالم وي هغه عالم یو څو صفات ورته پکار دي یو باغې کې اخلاص چې د سره نو دا ټوله دنیا چفکا د الله په نوم باندې هیڅ فائدہ نه درکوي عاملة ناصبه ستړی ستومانه وي قیامت کې الله پیغمبر فرمایي انما الاعمال بالنیات ای زما امته ګوره دا خبره میرا نه کوي ټول دارومدار د اعمالو دا په نیت سره دی دا عظیم حدیث دی وجنا اکثر محدثین په خپلو کتابونو کې اول سر کې راوړي اشاره دې ده فانا چې اے عالمه اے مولوی صاحب احادیث شلولي قرآن شلولي نیت دی خراب نشي نیت دی بل طرف تلال نشي دنیا ډیر یو معمولی سیز دی د خپل ترازی معمولی شی دی انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ټول دارو مدار د اعمالو دا په نیت سره دی نیت چې اوس د نیت مسله ستاره سره ده ظاهر کې ځان خایسته جوړ کا لیکن نیت دی بدلو هغه مسله رد سره ده او قیامت کې را به معلومیږي دویم دا چې په دې باندې عالم لرا قاری لرا دا کول فکار دی چې هغه عمل هغه ته ویل شي یو روایت کې راغلی دی العلم علمان علم په دوه قسمه ده علم فی القلب یو علم په زړه کې ده فذاك العلم النافع دغه نافع علم ده فائدہ چې چاته رسي هغه علم چې ستا په زړه کې ده زړه کې مطلب دا ده چې عمل دې بشته ده وعلم باللسان یو علم هغه دی چې په جوابان دی بس ډیر تقریرونه کې ډیر تدریسونه کې ځانم فازابه لیکن زړه کې نشتا نفذالک حجت الله علی عباده دغه علم چې په جوابان دی صرف دی په جواب الله دې مو وساتي دا د الله حجت دی په انسان باندې الله حجت دی بل یو حدیث راغلی امام بخاری امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی نبی علیہ السلام فرمایي د اسراء په شپه باندې چې زه وختلم ما ته وی لاره کې قومونه رال څه قومونه چې داغي جبي او شونډې چې وی دا شکولې شو د وسپنو په بیتیانو باندې هغه شکېدل وی ما ول چې من هؤلاء یا جبريل دا څوک دی یا جبريل هغه ته ویل خطباء امتك سادو امت خطباء دي خطبان علماء الذين يقولون ما لا يفعلون اغا کسان چې په خلبه په منبر باندې یو سویلا اخبر فاغه باندې عمل نو غرض مې دې حدیث نه ده چې قران ته غاړه ورکول دې تلاس ورکول په دې باندې منګولې لګول دا خو یو شرافت ده هر چا لپاره عزت دار چا لپاره اس کله باغا خراب نشي نظر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع الله پیغمبر دعا کړي دغه کسانو ته اس کله ودا خراب نشي دغه انسانان لیکن دا هغه وخت عمل دی پیو او عمل انسان د خپل وس مطابق هغه مکلف دی چې هغه وکي دا مشکل نن سبا مونږ ټول کې دا کمی ډیر زیات دی اول زما است الله او کې به ټولو
مجالس نن سبا ډیر زیات خراب شوي دي د علماو مجلس له جلاړ شي هغه خوند بنئ غیبت به کی شروع وي د نورو نیکانو خلکو مجلس لچزي او دا یو لوی مرض دی لوی مرض ستاد د شپې تهجد چې کوم دی د شپې انسان تهجد وکي د ورځې په غیبت باندې هغه وری به ختم کی ذکر به کله هغه به ختم کی ام دغه رنګ نور چا سبب احسان کړي هغه به ختم کی کار دای درم خصوصیت او درم کار طالب العلم د فاره په کار دای مجالس العلماء د خو علماء مجلسونه کې کیناستل خو علماء مشران علماء نیکانی دا ضروری بخابه علماء طلباء دا لازمی کار به وغه ذکر دا غي مجلسي د علم مجلسي خیر مجلسي د الله ذکر باغی کیږي الله تا یادای ترغیب بتدر کې علم ته طالب العلم لرا فکار دای د علماء مجلسونو د نیکانو علماء نیکانو خلق مجالس رکینا استل په دې سره برغبتی د انسان راضی د دنیا نه لیکن افسوس دا جنن سبا د مجالس زمون خراب شوی دي زخفل یو ورځ په یو هدیره کې یو ځکه کینا سم د علماء مجلسو دا افسوس لپاره خبره کو مغه مجلس ولام د فارسی د ذکر خبره وي لیکن چلانم په ادیره کې د دنیا بحث شروع پس طریقه بدا کاروشي پس طریقه بدا وشي ډیر مایوس شم د حد نه سیوا په ادیره کې به د علماء مجلس د دنیا عوام بلاس دا غیب صحالي غرض می دا چې دا کندونه دار شاګي هر یو انسان باید چې خپل ځان استاو کی ځان دوکه نه کوي خپل شیطانم دوکه نه کوي په الله باندې هر یو سړی پوهیږي چې دا خبره د خیر دا او د شر ده پلانکی سړی د خلنا شر وریږي او د پلانکی د خلینا خیر وریږي ځان دوکه نه کوي دنیا یو معمولی زندگی ده سبال او بیا ارمان کوي د بای چې زمونږه خلی لاسونه سترګې و غیره د الله په دین کې هغه استعمال شي خو مجالس ته مونږ لاړ شو کوشش وکړو د مسلمانانو په مابین کې اصلاح وکړو بدګمانه نه په یو بل باندې ونکو د مشرانو هغه احترام وکړو څلورمه خبره د طالب العلم لپاره استقامت د خپل ځان لپاره د استقامت دعا کول یا الله ما په دې دین باندې مضبوط کی زکا رب العالمین انسانان اړي حدیث کې راغلی دی انسان به بیګا کی مسلمان وي ويصبح كافرا سبا کی وکافری سبا کی مسلمانی ويصبح كافر ويمسي كافرا دشبی کافر شي انس رضی الله عنه فرمایي وای نبی علیہ السلام کان یکسر من قوله الله پیغمبر به دا دعا ډیر ویل یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اے اړون کې د زړونو سمازله ستا په دین باندې مضبوط کی تاسو سوچ کوئ د الله پیغمبر چې وحی هغه ته نازلېږي هغه د دعا کوي بار بار کوي اے د زړونو مالکا زړونو اړون کې زمازله مضبوط کی په دین باندې انس رضی الله عنه ما تویل آمنا بك وبما جئت به یا رسول الله پتا می ایمان راوړل او په سبان دي چې تا باندې نازل شوی دی هل تخاف علينا په موږ باندې تیریږي موږ ستا صحابه سمون په بارا کیریږي هغه ته نعم او ولي وی ان قلوب ابن ادم وی د بني ادم د ادم اولاد انسانانو زلونا بين اصبعين من اصابع الله داوود الله جل جلاله فقط کیدی یقلبها کیف یشاء اړی راړی کم سچو واړی خیر دې اړی شر دې اړی ورځ دا چې د خپل ځان نه سړی غافل نشي خپل ځل نه غافل نشي خپل عمل نه غافل نشي دا څنګه چې انسان دنیا کې ځان فازاب کی په علم دی فازاب کړي دي په منځونو دی فازاب کړي دي اخرت کې انسان ته اسم هغه ملاو نشي وتهونه رسیږي هر یو نیک عمل چې د الله نه غواړي چې الله دا قبول کړي ماته د دې وجه نه دا فرض مونږ چې مو کې حدیثو کې راغلي دي الله پیغمبر وویل استغفر الله استغفر الله استغفر الله
یا الله مونږ ته بخنه وکي کمی وکي دې منځ کې ډېر نقصانات د انسان نه کېږي خشوع د انسان خرابېږي فکر بدلیږي زری سړی وکي یا الله بخنه وکي قصور راته معاف کړي دا عمل قبول کړي د باید چې هر یو عمل د الله د رضا لپاره انسان وکي د تثبت دعا انسان وکي او دا مجلس لکه څنګه چې ما ول سر کې ویل په مخ د ځمکه باندې رب العالمین ته دا غوره مجالس دي دغه څلور خصوصیتونه چې مخکې ما ویل د دې مجلسونو دپاره رب العالمین د هغې نه راضي ولې راضي نه چې د هغه کتاب لوستلی کېږي د دې وجې نه زه بار بار وایم ملګرو ته هغه طالب هغه ماشوم چې د الف بیتي ماشوم دی هغه سپاره راغسي د الله په نسبت باندې د هر څه نه غوره د دنیا ډیرو باچاهان هغه ورته غوره دی دغه ماشوم دا چې د قرآن آیاتونه ویلولي حفظ کوي نو باید چې موږ ملا وتړو دې کار دا کسان به دا تاسو د دین حاملین به الله تاسو جوړوي انشاءالله آینده وخت کې همدغه منبرونه به تاسو آبادي اصلاح د خلقو به کوئ الله دې همدغسې تاسو جوړ کړي او موږ عمل دې پرې راکړي پلارانو ته دې بچو ته هم زموږ دا درخواست چې کوم بچې قرآن او مدرسې ته ویستلی شوی ډېر اهتمام په هغې باندې وکړي ځکه دا ستا حقیقي سرمایه ده حقیقي دنیا کې ستا یو بچی دی غټ کاروبار درله کوي لکونو پیسې دله راوړي دا هم یو فایده ده لیکن همیشه نه ده هر چی علم ته دې بچی ویستو عالم دې جوړ کو نیک دې جوړ کو دا بدی فایده ده حدیث کې راغلی د الله پیغمبر فرمایي اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث ابن آدم چې کله د دنیا نه سترګې پټېږي ټول اعمال د هغه بند شي مګر درې یو په هغې کې دا دی او علم ينتفع به علم چې په هغې باندې وروسته فایده اخیستلی شي نشر دی کو خور دی کو بل نه استفاده وکړه او ولد صالح يدعو له یا یو بچی دی نیک بچی هغه له کېږي چې دا دین ته ایستلی دین دې به زده کړی دی وروسته به ستا لپاره دعاګانې کوي دعاګانې به تا ته رسېږي نو باید چې په خپلو بچو ټولو بچو د تربیت هغه کوشش سړی وکړي لیکن خاص کر هغه بچي چې مدرسې ته راوباسي اهتمام د هغې د لباس باندې اهتمام د هغې د خرچې باندې اهتمام دا ټول دا پوره وشي ځکه دا د دین حاملین وي بله مهمه خبر هم د آخره کې واورئ علم ته الله هر انسان نه وباسي هغه انسان وباسي چې هغه د الله په نسبت باندې ډېر غوره وي ګوره عام مسلمان مؤمن چې کوم دی دا غوره دی د الله په نسبت باندې یو مسلمان دی د الله دین بارته نه دی و د خپل منځ اودس کوي دا غوره انسان دی په الله باندې ایمان راوړی دی لیکن یو فضل د الله چې غوره کړي تلک الرسل فضلنا انبیاو کې بعضې پیغمبران غوره دي په بعضو باندې نو دغه رنګې په امت کې بعضې غوره وي د هغه خلک چې الله خپل دین ته وباسي دا غوره مخلوق دی حدیث کې راغلی دی امام بخاري امام مسلم فرمای نقل کړی دی من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله چې چاته د خیر اراده وکړي فقه فی الدین کې ورکوي عالم ته جوړوي فقاهت ولا ورکوي بل روایت کې راغلی امام بزار وغیره نقل کړی دی اذا اراد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين والهمه رشده فقاهت په دین کې ورکي او فی ولا ورکي حکمت خبرې د خلینو راوباسي ولا غرض مې دا دی چې دا کله چې الله اراده د خیر چاته وکړي نو جماعت او خپل دین ته راوباسي الله دې موږ دغه نه اوس دغه کسان نه جوړ کړي او دا کومه مدرسه چې کومه ده جماعت د قاری صاحب محب الله الله دې ولدا اعمال او جهود او کوششونه په خپل دربار کې قبول کړي مزید توفیق دې الله ولا ورکړي واقعا چې دې کلی سره لوی احسان دې مدارسو کوم چې زمون بری علاقو کې دي د دې په وجه باندې الله دا دومره طلبه قرآن آیات له روان دي بکی الله دا اعمال منغا او ټولنا قبول کی صلی الله تعالی علی خیر خلقه نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین